علیکم ډبل ای پولیټکس چینل ته ښه راغلاست. نن زموږ د بحث موضوع ده څرنګه د یوټیوب یو چینل سبسکرایب کولی شو. موږ نه ډېرو ملګرو خواهش کړی وو، میسیج یې موږ ته کړی وو، موږ سره غږېدلي وو چې موږ نه پوهېږو چې څنګه د یوټیوب یو چینل سبسکرایب کړو. نو لومړی سوال خو دا ده چې ولې باید د یوټیوب یو چینل سبسکرایب شي. نو سوال جواب دا ده چې هر هغه څوک چې مسلک سره مینه لري د نو مسلک په اړه باندې کولی شي په یوټیوب کې خپل چینل پیدا کړي. مثلا یو نفر د سپورټ سره علاقه لري، کرکټ سره، هغه زی د آی پی ایل چینل پیدا کوي، هغه سبسکرایب کوي. نو سبسکرایب کې به فایده ورته دی چې کله هم آی پی ایل کومه ویډیو نوی ویډیو هم د چینل ته چی، نو هر هغه چا چې سبسکرایب کړی دغه چینل لایک کړی، نو هغه ته تر ټولو څخه مخکې دا ویډیو ورسي او هغه کولی شي چې د خپلې خوښې هغه کومه ویډیو چې دی اپلوډ کړې ده هغه وګوري. یو نفر د اشپزي سره علاقه لري، نو زی یوټیوب چینل کې هلته د اشپزي یو چینل هغه سبسکرایب کوي، نو هر هغه نوې ویډیو چې د اشپزي په اړه باندې هماغه چینل اپلوډ کوي لومړی به دته ورځي. نو ښه والی دا ده چې پر وخت به ته خبرېږي، کله هم چې هماغه چینلونه چې تا سبسکرایب کړي تا د خوښې وړ وي، کله هم چې هغه څنګه ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوي، نو تا ته لومړی د سکرین په مخ کې راځي چې هغه چینل چې ته یې ډېر لیواله یې، ستا خوښې وړ ده، هغه چینل نوې ویډیو اپلوډ کړې ده، تاسې کولی شئ چې دا اوس وګورئ. نو چینل په دې خاطر باندې سبسکرایب کېږي چې کوم د خوښې وړ چینل ستاسو وي چې هغه کوم معلومات چې اپلوډ کوي هغه تر ټولو څخه مخکې تاسو ته درځي. یو خبره. دومره خبره دا ده چې ته په ورځ کې کولی شئ چې 15 پورې چینلونه سبسکرایب کړې، له 15 څخه زیات نشي کولی. او دریمه خبره دا ده چې ته ټول دغه یوټیوب کې کوم چینل ته خپله لرې په دې آی ډي باندې ته تر 2000 پورې کولی شئ چینلونه سبسکرایب کړې، له هغه څخه زیات نشي کولی. نو په هر صورت موږ چا تقاضا کړې وه چې استاد موږ څنګه کولی شو ستاسو د ډبل ای پولیټکس چینل سبسکرایب کړو. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته باید اول د جیمیل اکاونټ ولرې. کله هم چې ته یوټیوب ته ورسې نو ته باید د جیمیل اکاونټ ولرې. نو لومړی هغه نه وروسته به ته راځې براوسر ته به راځې. دا چې جیمیل اکاونټ څنګه جوړیږي هغه ډېر وخت نیسي، خیر تاسو په ملګرو سره مشوره کولی شئ چې څرنګه جیمیل اکاونټ جوړیږي. ډېر اسانه ده، هغه دومره مشکل نه لري، 15 دقیقو کار ده. نو کله جیمیل اکاونټ جوړ شو هغه نه وروسته به راځې براوسر ته به راځې، یا به ګوګل کروم ته راځې، یا به فایرفاکس ته راځې، اوپیرا میني ته، که هر یو ته راځې، هغه مشکل نشته. دلته به یوټیوب ورته لیکې براوسر کې، یوټیوب چې ورته ولیکه دلته براوسینګ کېږي، ته به مستقیما یوټیوب ته وځي او یوټیوب به خلاص شي. هغه نه وروسته به ته بیا د خپلې خوښې چینل دلته په دې سرچ کې پلټنه کې دلته سرچ کې به ته هغه چینل ورکړې. مثلا زموږ ډبل ای پولیټکس چینل ده، ډبل ای پولیټکس چینل ته هم چې ورکړه یا انټر ووهئ، که انټر نه ووهئ دغه سرچ توکمه ووهئ، تاسو به مستقیما بوځي د ډبل ای پولیټکس چینل ته. دا ګوره اوس دا ډبل ای پولیټکس چینل ته راغی، وړاندې ټول دغه د همدې چینل ویډیوګانې تر دې پورې. نو مخکې چې تاسو اوس دلته ګورئ سبسکرایب بټن راغلی ده له هر یو چینل سره. دلته څومره سبسکرایب دي؟ 1.5 نفره سبسکرایب دي. که چېرې دا توکمه تاسې ووهئ نو دلته به 150 نفره سي، که ته به علاوه سئ، ته به هم د هغې د ګروپ ممبر سئ. بیا به تر ټولو مخکې هر هغه ویډیو چې ډبل ای پولیټکس چینل اپلوډ کوي نو اپلوډ کوي تا ته به درځي او ته به کولی شئ په اسانۍ سره هغه وګورئ. که ته سبسکرایب بټن دلته اوس ووهئ مستقیما، نو دلته ته مستقیما د چینل سبسکرایب کولی نشئ، ځکه چې ته مستقیما ته وایي چې ته اوس څه وکړه ګوګل اکاونټ. کوم ګوګل اکاونټ؟ موږ مخکې نه مخکې د وحید جان په نامه ګوګل اکاونټ جوړ کړی ده، او که چېرې تاسې بیا جوړوئ نو دلته اډ اکاونټ ووهئ، شاید تاسو ته جوړ شي. نو موږ دغه وحید جان دغه اکاونټ چې ده د ګوګل دا موږ کلیک کوو. دې نه وروسته موږ پاسورډ غواړي. پاسورډ مو ورکړه، نیکسټ به ووهئ. چې کله د نیکسټ ووهو نو دلته دغه ځای کې به هغه د وحید نوم راسي، ډبلیو ور راغله. مطلب دا چې موږ لاګین شولو،
موږ یوټیوب ته ورننوتلو. اوس موږ کولی شو چې چینلونه څنګه کړو، سبسکرایب کړو. دا اوس کولی شي دلته ډبلیو په معنا یعنې د وحید لاګینس والی یوټیوب کولی شي اوس استعمال کړي. نو دلته باسو سبسکرایب به وهو. سبسکرایب دې چې ووهه دلته ولیکل سبسکرایب اډیټ. اوس به دلته څنګه کېږي، 150 نفره کېږي. اوس ګوره چې کله دا چینل ته خلاصوې هغه نه وروسته سبسکرایب نه وروسته دلته دغه نوټیفیکیشن هم وهې، آل به وهې. په دې معنا چې ټول ویډیوګانې ما ته بیا د دې چینل راته ښایي. دا به چې کلیک کړې اوس دا چینل خلاصېږي. نو دا ګوره 150 نفره شول، مخکې 150 اوس 150 نفره شول. د دې چینل په اړه باندې ته مستقیما اوس کول ګوره دا سبسکرایب بټن خړه شوله، په دې معنا چې ته ممبر شولې، مخکې سره وه یعنې نوي ته. دلته اوس ته کولی شې چې د دغه چینل هره ویډیو ته په اسانۍ سره وګورې. دا ډېرې مهمې موضوعګانې دي یا نورې پاس موضوعګانې دي، دې خوا ته هم تللی شې. هره ویډیو چې ته کلیک کړه، نو مثلا دا ویډیو ما کلیک کړله، د کلیک نه وروسته دغه ډبل ای پښتو پالیټکس چینل ویډیوګان ته راځي. خو داسې کوه چې هره ویډیو لایک هم وهه. لایک دې کړله بس نور ته خپله د ویډیو ګوره. اوس ته کولی شې په اسانۍ سره د یوټیوب هر ډول ویډیوګانې وګورې، چینل سبسکرایب کړي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ او همدارنګې لایک بټن ووهئ او هغه د زنګ یا د بیل آیکن ووهئ چې تر ټولو څخه مخکې تاسو ته د ډبل ای پالیټکس ویډیوګانې درشي. او موږ په آینده کې پلان لرو چې د ګیم تیري او بهرنۍ پالیسي یا فارم پالیسي باندې وغږیږو. ډېره زیاته مننه.